د یو وخت خبره ده په یو کلي کې یو ځنګل وي په هغه ځنګل کې له یوې ښځې نه یوه چوړیل جوړه شوې وي او هغه آیسکریم خرڅوي په ګرمۍ کې په ماشومانو باندې هغه چوړیل ډېره زیاته خطرناکه وي کله چې ورته وړه ماشومان راځي او هغه چوړیل یې بیا خوري د دې لپاره خو هغه چوړیل د آیسکریمو دغه ګډۍ لګولې ده ترڅو هغه ماشومان چې ورته راځي ښه په مزه مزه یې دلته کې خوري دغه چوړیل داسې وي چې کله ماشومان نه وي موجود نو دغه چوړیل د یوې ښځې په شکل وي چې کله ماشومان ورته راشي نو چوړیل ترې جوړه شي مورې نن به ماته خامخا آیسکریم اخلې نن زما آیسکریمو ته ډېر زیات زړه شوی دی ته به ما له ښه یخ آیسکریم نن واخلې زه به یې وخورم مورې هغلته یوه ښځه ولاړه ده زه او ته به ورشو او آیسکریم به ترېنه واخلو هی لورې آیسکریم مه خوره نو آیسکریم خو ډېر زیات توان لري که زه تا ته آیسکریم واخلمه نو ستا مرۍ به خرابې کړي ته آیسکریم مه اخله لورې اوس خو دومره زیاته ګرمي نشته چې کله زیاته ګرمي شي بیا به درله واخلم اوس به ستا مرۍ خرابې کړي آیسکریم ښه شی نه دی لورې خو ځه چې ته بیا هم دومره ضد کوې راځه چې ورشو له هغې ښځې نه آیسکریم واخلو راځه چې ځو چې کله هغه لور او هغه مور دغه چوړیل ځای ته راشي هغه چوړیل په اول کې یوه ښځه وي خو چې دوی کله ورته راشي یوه لویه خطرناکه چوړیل ترې جوړه شي چوړیل په خبرو کولو پیل وکړي چوړیل هغه ښځې ته وایي چې کله ماته دلته ماشومان راشي نو زه هغه ماشومان ښه په مزه مزه دلته کې وخورم له همدې وجې ما دغه ګډې لګولې ده ښځه چې دغه خبرې واوري نو ډېره زیاته ویریږي همغلته د چوړیل مخې ته ولاړه وي او چوړیل خبرې ورته کوي چې زه څومره خطرناکه یم او هغه چوړیل هغه مور او لور دواړه ښه په مزه